او دا چې کله موږ د قرآن لارښوونه واورېدله نو موږ ورباندې ایمان راوړ. نو هر څوک چې په خپل پروردګار باندې ایمان راوړي له هغه سره به د څه حق تلفي یا ظلم ویره نه وي. او دا چې له موږ څخه ځینې مسلمانان یعنې د الله امر منونکي دي او ځینې له حق نه منحرف، نو چا چې اسلام یعنې د امر منلو چلن غوره کړ هغوی د ژغورنې لاره ولټوله، او کوم کسان چې له حق نه منحرف دي هغوی د دوزخ د سون مواد ګرځېدونکي دي. او ای پیغمبره ووایه ماته دا وحی شوې ده چې که خلک په ثبات سره پر سمه لاره تللي وای نو موږ به هغوی ښو اوبو سره خړوبه کړي وو تر څو چې په دې نعمت سره هغوی وازمایو. او څوک چې د خپل پروردګار د ذکر نه مخ واړوي نو د هغه پروردګار به هغه په سخت عذاب کې اخته کړي. او دا هم وحی شوې ده چې جماعتونه د الله لپاره دي، نو له دې کبله په هغو کې له الله سره کوم بل څوک مه بلئ. او دا چې کله چې د الله بنده د هغه د عبادت لپاره ودرېده نو خلک پر هغه باندې د ورلوېدلو لپاره چمتو شول.